یو سړی او ډېر زیات غریب و او داسې غریب و چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ درک نو په لاره روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه هاي هاي سوک شته چې مرګ خرڅوي او زه په بیه واخلم داسې څوک به وي چې مرګ خرڅوي او زه په بیه والم دې ژوند نه خدا خده چې چېرته مرګ خرڅېږي او زه په بیه والم او زه مړ شم ځکه چې د ځان لوږه خدا سړی برداشت کی لیکن د بال بچ لوږه برداشت کول چې دي خدای دې چاته نه ښیي دا د سړي د برداشت نه به یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورېده نو هغه وله 1 روپۍ ورکړه چې خدای بنده مرګ مه غواړه دا 1 روپۍ والا بال بجله به پې وړه او وخت به دې پې تېر شي سړی ډېر خوشحال شو روپۍ واغسته وړه موړه وخت یې پې ټال د زمانې انقلاباتو دا سړی چې دا د لوږې نه مرګ غوښتو د زمانې دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا داسې حالو چې د لوږې نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شو هغه سړی چې اچا وله 1 روپۍ ورکړې وه بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکې خیال وکړو چې دې سړي سره خو ما په ډېر سخت وخت کې د 1 روپۍ امداد کړی چې د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو او ما وله 1 روپۍ ورکړې وه او نن دی د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو پې وکړه بادشاہ دی د ملک نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دې وې او ما په ډېر سخت وخت کې تا له 1 روپۍ درکړې وه نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل دا د پاکستان دا کوڅه ډب وزیران نو درخواست والا یو څه ایشو پیشو پیونی کی چې محکمې ته یو څه نو او زما ما په آرام کښېنه داسې هغه وزیر هر چاته لیکي دلته ځای کم هغه ورځ یو هلک ما ته راغی وی جي وزیر اعلی صاحب پې لیکلي دي چې ځای وله ورکړي خو بس ته دې افسر ته ووایه چې ځای راکړي ما ورته یو قصه وکړه
تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دستخط وکړي نو بتاو په ټول زه د ضیاء الحق نیکه شوم. نو ما ورته یو قصه وکړه. ما یو طالبو په دلی کې چې کتابونه خلاص کړه نو پلار ورپسې خط ولیږلو چې راځه که نه بس دی. ازوی ورته ولیکل چې پلاره داسې چل دی چې دلته یو راجا دی د هغه لور ده کتابونه مې خلاص کړ خو د هغه لور ده نیم نکاح شوی او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه موشي نو بیا درځمه. ما قبوله کړې ده خو چې دا د راجا لور ما قبول کی. ما په خبره پوهېږئ ما قبوله کړې ده خو چې دا جینۍ ما قبول کی نو خبره که خیال وکړئ ستا په قبلېدو کې ده که د جینۍ په قبلېدو کې ده په دې مې پوهېږئ. تا خو به د وزیر اعظم لورم قبوله کړي خو چې هغه خود هم قبول کی که تاسو خیال راغی د بادشاه لور په بام ناسته ده او سره جوړه یې اغوستې ده او شونډې سرې کړي دي سترګې تورې کړي دي او دا تاسو غوندې یو غلام جان روان دی په لاره چې داسې ورته کتلي دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے بر لب بام نظر میں آیا سرے جامع او سرے شونډې او تورې سترګې پاس په بام ناسته ده خدای سبا کیږي. هغې ورته د پاس نه آواز وکړو چې نه بزوری نه بزاری نه بزر میں آیا کوتکشا په آرام تیرېږه. دا د بادشاه لور ده نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا به ستا لاسته رانشي. نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبوله کړې وه خو سوال خو چې دی د ده په قبلېدو کې نو سوال خو د هغې په قبلېدو کې اوس دې بېوقوف پلار ته ولیکل چې نیم نکاح شوی دی نیم پاتې دی. نو ما هغه سړي ته وویل چې خبره دا ده چې خبره د وزیر د دستخط نه ده چې وزیر په دستخط کړی دی خبره دا متعلقه ډایرکټر ده. دا ډایرکټران په خدای قسم که د دې وزیرانو په دستخط متیاز هم کوي متیاز کینی تجربه وکړي. نو مال په حرام کې وي چې وزیر صاحب کړی دی خاصې تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړی ما دا ما ته ووایه چې بې وزیر یې درته زه وکړم دا راته ووایه وزیر کړی دی اوس ته به وایي چې بیا به خلقو ته چې د وزیر په دستخط شوی زه لار نیسه لار لنډوه د وزیر دستخط شوی شی چې ما له رانږدې کو په لتو به در باندې وخېږم. عرض مې دا و چې داسې وزیر نه و هغه له چې درخواست ورغی نو ورته یې وجړل او ډېر یې وجړل. دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی زمونږ په دې علاقه کې ورته یو سړي چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50,000 خو یې ورته ډزې وکړې وي کلاشنکوفو باندې هله وی کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویڼۍ خبره راشي ما پسې رامنډه کي چې دا دروغه ته به لږونه وایي چې دا ویڼۍ لږه صفا کي چوواړي ګنده کړې مالا وزیر پسې ریزه که نه چا ته دې چې ډزې کړې هغه ته هغه پسې ګرځه که مالا وی اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړي بارها هم کتلي وزیران دې ته نه وایي حکومت دې ته نه وایي حکمران دې ته وایي چې درخواست ورغی او هغه شعرونه یې پړاو که چې نن نه څو کاله مخکې ده ویلي وو چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خیر فيه ورته وجړل چاو په ما داسې وخت هم تیر دی چې ما د لوږې نه ځان له مرګ غوښتو نو 900 روپۍ راواغستې
200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ودرخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو، ما داغي په عوض کې د قران د دې آیات مطابق چې یو ودانه څوک د خدای په نام ورکی نو داغي داسې مثال دی لکه دانه وکړي هغه بوټي شي، هغه بوټي کې اوږي وشي اوږي او هر وږي کې سلسل داني نو یو په 200 وشي نو تا 1 روپۍ مال را کړې وا نو ما یو په 200 ودل درکې او که مزید خدمتم نو ګوره بیا به ما خبره. عزیزانو دې ته وایي کامل انسانیت چې د چا نیکی ای هیره نه څوک چې د چا نیکی هیره کی عزیزانو دام انسان دا. نن مونږ چې کومه زمانہ کې اوسي دا دومره کمینه وخت او رزیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کانم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغو مې ولا چې خلاصې بیوش قرض دی ورکو. په خوا به قرضونه خلقو چاله ورکا قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوای کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض وړه ده بیا په دې لار نه تیریږي یا چې تیریږي په سایکل نو داسې تیر شي لکه د ګولای په شان وته کور دی وران شه خو 100 روپۍ دی یا 50 یا 50 کور دی وران شه خزی انسانیت تا ګور ابل اورد یو خزر اعلی ول 2 کاله وشو ز وطن ته تلوما او د دې دکاندار ما باندې اتانه پاتې په دوايي کې اتانه نو 2 کاله پس رالما مال چې اغه اتانه ورکه مسنه چې قبر لای په غاړه یونس خزر سړی شیخان ګیری به دوی به اوسې بیا به منځګزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پر دې واوري یو پیسې دې چې پر دې خړلې یو پیسې قیامت کې بدل توړې شي چې جنت تزا خود دې سړی در باندې یو پیسې ده ارو عدل اور کړو بیا وای چې دې منډه کې پیسې به د جهنم په بیخ کې ورته ښکارش نو دې به ور پسې ورټوب چا پیسې راوچته کی پاس چې راځي بیا به تی پریوزي نو بیا به ور پسې ورټوب د خدای خوخه ده چې دا یو پیسې پایوس کې څومره غوپې ولا په جهنم کې وي یو پیسې نن پردې مال خړل خو زمونږ د مور پای دي نن تو وګوره ستا په دې ملک کې څه ظلم روان څه ظلم دومره ظالم ملک به په مقدس مکه نه لکه پاکستان چې او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت دلاس د دې کمسلو دلاس دومره عظیم ظلم دا ملک د خدای د ماخام نه را پیستا د ماخام نه را پیستا بیا پیرنګیانو امریکای ته حواله کی دا کمسل او دا کمینه د دې
دوستي وکړي او دوی ته خپل ملک ملو شي. د 9 کالو ماشوم تختوا، د 9 کالو ماشوم او 1.5 میاشتې د 9 کالو ماشوم چلو او بیا په 2 لک روپۍ واغستې وغیره پرې. دا ستا ملک، دا ستا وطن. ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري ماشوم خو پرېږده چې پردی چرګه بوزي چې په هغه ټول ملک درته داسې بمباري وکم چې درته لوټه لاندې باندې پرېږدم. داسې خلک که ژوندي په دوی څه خدای دې په دوی سیلاب راولي، طوفان نوح پې راشه چې لوټه لاندې باندې پاتې دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم، زه د هغې نه زیات ظالم یم. دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي، ملا د هغې نه زیات ظالم دی. که پیر پکې اوسېږي، هغه پیر د هغې نه زیات ظالم دی. ځکه چې د ظالم قوم ملګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا، دا د هغې نه زیات ظالمان. دا ستا ملک. پردی کښتونو باندې به ډټسن اغستې، پړت اوبه تختې، 80,000 راوړه، 40,000 راوړه، 13,000 راوړه. حکومت له چې ورشي دا د جنډه بازار اجراګانو ته، دا د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله، وایي جرګه ورسره وکړه، جرګه ورسره وکړه. ته خدای تباه او برباد کړه، ته څه دپاره حکومت یې چې زه هغه سره جرګه وکړم، ته څه دپاره جرګه ورسره وکړه. عزیزانو زما قطعا مطمئن نه دی د دې ملک، بالکل مایوس او داسې مایوس چې دا اړه مې د دې خولې نه بار وځي. په داسې ظالم ملک کې اوسېدل چې دي دا ظلم، چې ستا په مخ کې کوم ملک کې دا ظلمونه کېږي. داسې د انسانیت خبره ده، داسې د سړیتوب خبره ده. غل دی غلا وشو، غلا غلی ونیو، غلی ونیو، سړي وویل زما کور یې وران کړی، غلی ونیو، جی کیس پې رجسټر دی، کیچ پې رجسټر دی تاڼه کې، کیچ پې رجسټر دی، کچرو ته به لاړ شي او کچرو کې به وکیلو نیسي او کیچ پې رجسټر دی، پلادی کول یې وران کړی دی او په غل به مقدمه چلیږي او بیا شمیاشت تاریخونه وي، 2-3 کاله کې به غل پوټ راخلاصي، پردی کور یې وران کیچ پې رجسټر. ما ته پته ده ستاسو کیسونه رجسټر شو. عزیزانو عرض مې دا خدای رانیولی قوم د قوم خدای رانیولی دی او انشاءالله نور به هم رانیسي، نور به هم رانیسي. د ځان تماشې به کوئ، نور به هم رانیسي. خدای سره په ډزو یئ. د خدای او د پاکستان د قوم جنگ دی. مونږ هم تماشا کوو چې خدای به ګټي او که دا قوم به ګټي. د خدای او ستاسو جنگ دی. خدای یو څه وایي او ته بل څه کوې. تاسو خیال راکړئ، قوم د قوم خدای نه سرکشه وبه. هغه ورځ یو کور دی زما ورسره ډېره همدردي وه، ډېره همدردي. دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورمه د وی سی آر ډرمونه زامنو روان کړي. هلکه دا څه کوئ؟ دا بیګامه سي دغه راوړی لغوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوار څومره وړي بل د هلکانو څه شغل مغل جوړ کړی وي سی آر یې کور ته راوړي. دا د غریبانو غریب چې څومره د زن طلاق بچی دی دومره د بد لیوه زوی به بل څه
غریب وس نشته دا د خنزیر بچی خدای پیژندلی وس نشته هریان شو و تاسو خدای تباه کا چې تباه شو